د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د عامه پوهاوي امریت له لوري د استقلال خصوصي پوهنتون کې د عامه پوهاوي سیمینار پر لاره واچول شو. د یاد سیمینار څخه موخه د مالیاتو پر قوانینو، تګلارو او د مالیې ورکونې فرهنګ رایجول ول. یاد سیمینار دوه برخې درلودې چې لومړۍ برخه یې د معلوماتو وړاندې کول او دویمه برخه یې د ګډونوالو پوښتنو اوریدل ول. د دې سیمینار ګډونوال د سیمینار څخه رضایت څرګندوي او وایي چې د یاد سیمینار موضوعاتو یې د مالیاتو په برخه کې ستونزې حل او معلومات یې لا اضافه شول. د کوم سیمینار چې د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست لخوا نه په لاره اچول شوی د محصلینو لپاره په ټولو پوهنتونونو کې بالخصوص نن د استقلال پوهنتون په تالار کې دا د محصلینو لپاره او د عامو وګړو د ټولو خلکو لپاره ډېر موثر ده، ځکه یو خو به خلک آګاهي حاصل کړي چې موږ د کوم مالیات دولت ورکوو، د کوم رقم له موږ نه اخیستل کېږي او په کوم رقم بیرته د موږ د استفادې وړ ګرځي. نو خلک به په دې باره کې عام پوهاوی پیدا کړي او بالخصوص د محصلینو لپاره ډېر مفید ده، بالخصوص هغه محصلین چې هغه په اقتصاد پوهنځي کې دي یا حقوقو پوهنځي کې دي، د هغو لپاره دا ډېر مفید او موثر تمامېږي. هیره دې نه وي چې له دې وړاندې هم ورته سیمینارونه پر لاره اچول شوي وو.